یو د یو سړی په موز پورې خندا کوي نو دا کفر دی. په دې باندې که زمونږ کتابونه وګوري زمونږ د فقهاو کلمونه وګوري نو د الله تعالی په شعائرو پورې شعائر الله پورې استهزاء او خندا کول دا کفر دی. دغه کس د اسلام نه نه وځي باید چې د کلمه ووایي باید کله چې شادي شوده وي چې د تجدید د نکاح وکړي دوباره. څنګه عالمان زمونږ د ستورو په شان دي او په دې لنډو وروستیو کې که موږ خیال وکړو نو حمید الحق صاحب زمونږ نه لاړ، داسې منیر شاکر صاحب زمونږ نه لاړ. دې ته په کوم نظر باندې ګورئ دا شهادتونه؟ قدرمنو سلامونه مې واخلئ. صابر جان یم، پروګرام دی د علم مینار. د علم په مینار کې موږ هغه شخصیاتو له بلنه ورکوو کوم شخصیات چې علم خوري او د علم په وجه باندې ډېر شاګردان لري. موږ سره څوک ناست دي؟ مفتی شیر محمد صاحب را سره ناست دي، هغوی ته ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیر محمد صاحب موږ ته خو پته ده او موږ یو مرکه تقریبا داسې یو 3-4 کاله وړاندې هم کړې وه، خو زه یم کیدای شي داسې ینګ نوي ملګري هم وي چې هغوی ته دا معلومات نه وي چې تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ. د ټولو نه اول خو صبر به ستاسو د راتلو، ستاسو د وخت راکولو او دلته د راتلو غټه شکریا ادا کوو ستاسو او ستاسو د ټول ټیم. دویم نمبر خبره دا ده چې زما خپله تعلق دا د ضلع خیبر سره، خیبر ایجنسي لنډ کوتل د باړې سره دی. نو زه اصلتاً پیدایشي او پدري د اغیزه یم. صحیح. نن سبا تاسو چې دا کوم ځای کې امامتي کوئ یا درس تدریس کوئ دا کوم ځای کې کوئ؟ دا خو دلته د پېښور کې ډنډو پولیس ورځي پایان پېښور باندې مشهور یو علاقه ده او په دې کې تقریبا د 7 کالو نه زما درسي او تدریسي سلسلې هغه روانې دي. صحیح. څومره شاګردان لرئ په دې وخت کې؟ شاګردان خو الحمدلله دی، الله فضل دی. زما سره چې کوم د 3 مدرسو خدمت دی او دا 13 کالونو کې د 4 مدرسو، خو دا 3 مدرسې هغه دي چې دا زما تر خپل قیادت لاندې دي. صحیح. نو د هغوی ټول اخراجات زما سره دي. صحیح. او 2 په هغې کې د بناتو دي او یو زموږ دغه مدرسه دا د بنینو مدرسه ده. صحیح. تقریبا دا ټوټل تعداد چې مونږ راجمع کوو نو دا لږ څه کم 600 تعداد جوړیږي. صحیح. او د بنینو او د بناتو او چې دا زموږ سره دلته تعلیم حاصلوي او علم کوي. ستاسو دا کوم اخراجات چې دي دا د څه د وجې نه برابرېږي؟ زمونږ اخراجات خو یو دا دی عموما چې کوم دا د چندو طریقه او ترتیب د زمونږ دا نشته او دا ځای په ځای باندې ګرځه او یا ځای په ځای باندې څادر اچوه، نو دغه شی زمونږ نشته. زمونږ تقریبا دا د 600 چې کوم طلبه یا د دې سره طالبات دي نو تقریبا د مونږ سره 16-17 د مدرسین او فاضلات دي، معلمات دي. دغه ټولو خرچه چې مونږ پوره کوو نو دا دغه ملګري وي چې هغوی بس راځي او په خفیه طریقې سره څوک 100 روپۍ څوک 200 روپۍ دا دغسې جمع کوي او بیا مخکې زموږ دا کار روان دی. خو لکه عموما څه داسې ترتیب او طریقه مو نشته چې ځای په ځای چاندې وکړو یا چاته لاس ونیسو. زیاتره ما داسې هم کتلي دي چې یاره په ګاډي کې ورسره ماشومان ناست دي، په هغې باندې سپیکر لګولي او ولې په چای لاس کې ورکړي دي کورونو باندې ګاډي. لکه یو د هر یو شي خپله طریقه ده. چنده د مدرسې حق ده او مدرسه بغیر د چندې نه چلیږي نه، دا د هغوی حق ده. او دا علما د ځان دپاره نه کوي بلکې دا علما که کوي نو دا د اهل علاقې دپاره کوي، د قوم د خلکو د بچیانو دپاره کوي. البته د بعضې طریقې د چندې نو دا زما د څو ځله د ملګرو سره په دې خبرې هم کړي دي چې د بعضې طریقې د چندې دا علمي خدمت نه دی بلکې دا د علم او د علماو یا د طلباو د هغې حتک او سپکوالی دی. ځای په ځای باندې خلک چندې کوي یا د لوډ سپیکر یې تړلي په د ګالیو کې ماشومانو ته پیچې ورکړي. یو دا شرعي طریقه دا زموږ د رئیس المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب حفظه الله هغې هم په دې شي باندې رد کړی دی. صحیح. دا طریقه غلطه ده. یو بعضې وختونو کې په مدرسو کې زموږ د ملګري چندو ته ځي نو هغوی ووایي هلکه زموږ سره طلبا دي، فقرا دي، مساکین دي، کورونه یې نشته، یتیمانان دي، فلان فلان که نه او بې کوره خلک. اوس دا د علماو د علم او د طلباو هتک سپکوالی دی. صحیح. دلته ما ته اکثر ملګري د چندې دپاره راشي هغوی ته هم زه داسې وایم هلکه اعلان کوي داسې اعلان ځان ته وکړه چې لکه زه د مدرسې استاذ یم، د مدرسې ذمه دار یم، د ما سره طالبان دي، علمي خدمت دی او دا په دې قوم باندې حق دی چې د ما سره کومک وکړي، نه داسې چې تو علما او طلبا ورته سپک کړي یا دیني معاشره هغه سپکه کړي. نو دا د آدابو هم خلاف دی او د شریعت هم خلاف دی. صحیح. څنګه عالمان زمونږ د ستورو په شان دي او په دې لنډو وروستیو کې که موږ خیال وکړو نو حمید الحق صاحب زمونږ نه لاړ، داسې منیر شاکر صاحب زمونږ نه لاړ. دې ته په کوم نظر باندې ګورئ دا شهادتونه؟ لکه مسله دا ده چې په علاقې کې بد امني شو، په مساجدو کې دا دمکې شوې
یا په مسلمان معاشره کې د خوف خراس خورول شول نو دا چې په هر طریقې سره موږ د بد امنۍ د خلاف یو. صحیح بد امني د مسلمان په معاشره کې بیا بل خصوص په مساجدو کې په مدارسو کې دغه سیده چې د هر چا په ترو باندې کیږي او مثلا هر څوک ټارګټ وي نو موږ د دې خلاف یو ځکه د په ملک کې بد امني جوړول په مدارسو کې په مساجدو کې دوی چې کوم امن امان دی هغه پیمال کول دا د مسلمان شیوه نه ده. صحیح. په د تراویح کې کوم وګورو یو کس یو ویډیو کړو په یو تراویح کې هغه ویډیو ډیرو خلکو کته بیا هر چا موبایل راغسته په تراویح کې ځان له ویډیو کوله دې ته په کم نظر ګورئ؟ په تراویح کې لکه ویډیو په کم حیثیت باندې شوی ده یو خنده یې کړې ده خنده ګوره لکه اوس یو کس تراویح ته ولاړ دی هغه له بل کس اوبه ورکوي نه ته تړلی یو بس کې بل راځي موبایل مخې ته یې ښیي چې څنګه رکوع ته راځي نو کیمرې ته وخاندي نو دې ته په کم نظر باندې دلته دوه مسلې دي اسلام څه وایي دې دوه مسلې دي یو د الله تعالی احکامات یو سړی مني خو کوي نه سړی مثلا موز مني خو مونږ کوي نه نو دا ګناهګار دی په ګناه کبیره سره دا ګناه کبیره ده یو د یو سړی په مونږ پورې خندا کوي نو دا کفر دی په دې باندې که زمونږ کتابونه وګوري زمونږ د فقهاو کلمونه وګوري نو د الله تعالی په شعائر پورې شعائر الله پورې استهزاء او خندا کول دا کفر دی. دغه کس د اسلام نه وځي باید چې د کلمه ووایي باید کله چې شادي شوده وي چې د تجدید د نکاح وکړي دوباره او ځکه په فرایضو پورې په واجباتو پورې په سننو پورې استهزاء او خندا کول دا صرف ګناه نه ده بلکې دا سړی کفر ته رسي. صحیح. سنت نه ادا کول فرض واجب نه ادا کول دا ګناه ده. صحیح. خو په پورې خندا کول نو دا سړی د اسلام د دایرې نه راکاږي د کفر په دایره کې داخلوي. صحیح. بالخصوص مسلمان ته خدا څه کول نه پکار دی او نه ورسره مناسب دي. ډیر ښه. مونږ کوو روزه ده با برکت میاشت ده هر یو کس دا کوشش کوي چې زه د یو روزهدار باندې روزه ماتې وکړم په دې ښار کې کوم ګورو د دسترخوان نه لګېدلي د کلو کې خو دا څیز ډېر کم دی خو په دې بازارونو کې ده دې ته په کم نظر ګورئ تاسو؟ دا اوس چې کوم د دسترخوان یو طریقه جوړه ده نو زه خپله ما د جمعې په بیان کې دا مسله کړې وه چې د دې طریقې سره د دسترخوان زه قطعا مخالف یم د دوه وجو نه او بلکې زه نه اکثر هغه علما چې هغوی مثلا ماهر علما دي او هغوی معتمد علما دي هغوی د دې طریقې خلاف دي د دوه وجو نه یو خو دا دی چې د کوم دسترخوان اچولی کېږي زموږ نوي نسل ته نوي کول ته هغې کې چې کوم همت دی نو دا هغه همت بلل دي زموږ د نوي نسل د هغوی د تجارت لاره شوه د هغوی د کاروبار لاره شوه د هغوی د خپل همت لاره دا وتړلی شي هلکه بس فری کې میلاویږي نو یو دویم نمبر کې دغه دسترخوانونه چې کوم کېږي نو دا تر یو وخته پورې محدود وي او د خلکو زیاته پیسه صدقات وي زکات وي هغه په دې باندې مصرف شي نو د دې دسترخوانونو په ځای باندې که دغه پیسې د مدارسو ته جمع کړی شي چې هغوی د میاشتې په ځای باندې 12 میاشتې یا 18 میاشتې دسترخوان چلوي نو د هغې ګټه به ډېره وي. یا دویم نمبر کې دا کم دسترخوانونه چې اچولی شوي د دې په ځای باندې که په محلې کې په علاقې کې غریبو خلکو ته روزګار روان کړی شي نو دا به ډېره فایدهمنه وي په نسبت د دې چې یو سړي ته روټۍ ورکړی شي. کاروبار بنیاد دی او یو غټ نقص پکې بل دا دی چې بیا په د دسترخوانونو باندې په اکثرو ځایونو کې دسترخوان اچولی شوی او هغه ماشومان کینی هغه بچیان کینی چې د هغوی مور هم ژوندی وي پلار هم ژوندی وي تورونه هم وي هغوی باروزګاره خلک وي ښه کاروبار ژوند روان وي او دوی ورته کیمرا موبایل ونیسي هلکه دا یتیمان دي مسکینان دي بې کوره دي که نه نو دا یو خو دروغ شول بل د چا نه پیسې چې اخلي د هغوی سره فراډ شه بل طرف ته دا د مسلمان د هغې حدک وسپکوالی هم دی نو دا ټولې مجموعه دپاره دا د ګناهونو یو غټه مجموعه ده دې وجه نه دغسې حرکت مسلمان ته نه دی پکار د خپلو زکات د صدقې او د فرضي یا نفلي چې څومره صدقه د هغې د مصرف ځای پیژندل پکار دی شریعت موږ ته دوه شیان ذکر کړي دي یو صدقه ده هغه فرضي وي یا وجوبي وي یو د هغې مصارف دي صدقه مصرف او یو مصارف په کم ځای به خرج کوي نو د خرج دپاره د پیسې ځای کتل پکار دي باقاعده مدرسې ته ورتلل پکار دي د حالاتو کتل پکار دي او چې مثلا کار څومره کوي بعض وختونو کې زموږ بلډینګونه غټ وي غټ بلډینګ وي لیکن په هغې کې چې کوم د مدارسو تعلیمي نظام د هغې حق پکې نه ادا کېږي نو مدرسه بلډینګ نه دی یو څه پرده وي یو څادر دی وي خو چې په هغې کې کوم زموږ د علماو نصاب جوړ کړی دی چې د هغې نصاب تعلیم او تعلم پکې کېږي بس دا مدرسه ده دې ته فرضي وجوبي همدارنګې نفلي صدقات دا د هغې دپاره ځای دی. صحیح په کوم هلکان یا جینکۍ چې دې سبق ته راتګ غواړي یا د خپل استادانو نه هغوی زده کړه کول غواړي د کومو خبرو خیال ساتل ولې پکار نو یو طریقه د تعلیم د
هلکانو ده. نو کله چې موږ ته د کال په اول کې نوې طالب راځي نو موږ د هغې نه یو څو خبرو معلومات کوو. یو دا ده چې تیر کال درس د چا سره وویله او دویم د هغې مدرسې نه د راتلو وجه. صحیح. بیا دلته چې زموږ کوم خپل شرایط دي نو هغه شرایط ډیر دي خو بعض شرایط د هغې نه دا دي چې د ټولو نه اول دی به د وخت پابند وي. صحیح. وخت پابندي به حق لکه کوي او زموږ سره تقریبا 3 وخته کلاس لګي، سحر کې وي، بیا ماسپښین دې ټیم کې وي او بیا تر ماښام نه ماسخوتنه پورې وي. په دې کې بالکل دی هیڅ قسمه قصور نه کوي، وخت به پوره ورکوي. صحیح. او دویم نمبر دا چې دلته زمونږ کوم د مدرسې آداب دي د هغې کوم اصول دي د هغې به د الف نه ته یا پورې پابند وي. صحیح. صحیح. بقیه دویم نمبر کې د بناتو چې کومه طریقې کار دی نو هغه به د دې نه جدا دی. صحیح دی. په هغې کې مونږ د پردې اهتمام ډېر کوو. چې کومه مثلا بچي مونږ ته راځي مدرسې ته نو زمونږ یو مدرسه دلته زمونږ د بنینو د مدرسې او د بناتو د مدرسې په دې منځ کې یو مدرسه ده چې د هغې نوم د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. نو اوس په دې کې تقریبا زموږ سره 200 پورې تعداد به وي کم او بیش. نو د ستر او د پردې بس ټول زور په دې باندې وي چې پرده وي. صحیح. بیا دویم مدرسه زموږ مخکې زما د کور سره جامعه ام فهد للبنات په هغې کې تقریبا کافي تعداد دی. نو زموږ د ټولو د بناتو د مدرسو اولین شرط دا دی چې بس پرده وي. صحیح. دویم نمبر کې د مدرسې چې کوم بیا اندروني شرایط دي نصاب به پوره وي، حاضري به کوي، په وخت باندې به حاضري وي، همدارنګه د مدرسې د اصولو به پابند وي. دغه ټول شرایط بیا هلته بیا په دوی باندې لاګو وي او د دوی د پابند وي. مفتي صاحب یو خبره مې ذهن ته راغله او دا عمومي وینم، زیاتره یې وینم په دې جوماتونو کې او زیاتره زه په خپل جومات کې وینم. نو ځکه درته وایم د ماښام یا چې کوم دی د تراویح ټایم وي خلک مخکې لږ راشي که نه د ماښام مونځ له راشي خو امام لا نه راغلی خلک ډېرې زیاتې خبرې کوي، دنیاوي خبرې. اسلام دې باره کې څه وایي؟ د مسجد آدابو کافي آداب دي او زه به یو حدیث مختصر غوندې ترجمه کوم. حدیث مبارک کې راځي چې کله یو سړی مسجد ته راشي او دی په مسجد کې خبرې کوي نو فرشتې درته ووایي چې کله د دنیوي خبرې کوي فرشتې ورته ووایي چې ای د الله تعالی دوسته خاموش شه. نو که چېرته دی خاموش شه خو صحیح ده، که خاموش نشه بیا هم دوباره د دنیوي خبرې کوي نو بیا ورته دا فرشتې ووایي چې ای د الله تعالی بنده خاموش شه. که چېرته په د دویم ځل باندې بیا هم دی خاموش نشه او دنیوي خبرې کوي نو بیا ورته فرشتي ووایي چې ای د الله تعالی په عذاب باندې مه به اوځه، د الله تعالی په قهر باندې ککړه خاموش شه، ولې نه خاموش کېږي؟ نو دا څه وړوکی جرم نه دی، دا غټ جرم دی، غټه خطا ده، لویه خطا ده. خو موږ ته وړوکی ځکه لیدلی کېږي چې موږ د دې انجام نه دی کتلی چې انجام یې څه دی او انجام یې هلاکت دی او د فرشتو بددعا ده او د فرشتو بددعا د دوی خو د الله رب العالمین د حکم نه بغیر څه خبره نشي کولی خو دا مامور یې په بددعا باندې دي. نو دې وجه نه دنیوي خبرې په مسجد کې په جومات کې په هغې کې کول دا هیڅ ګټه انسان ته نه ورکوي، هیڅ یو نتیجې نشته بغیر د هلاکت نه، صرف هلاکت دی. اخر کې څه پیغام زموږ کتونکو له ورکوو؟ اخرنۍ خبره به د خپل امت مسلمه څومره نوجوانان نسل چې دی او څومره اورېدونکي چې دي هغې ټولو ملګرو ته 2 خبرې زه ذکر کړم. یو خبره نوجوان نسل ته او نوجوان نسل ته دغه خبره چې دوی د خپل صحت نه واخله. دویم نمبر کې د معاشرې د صحت او د خپلو عقایدو د نظریاتو او د خپل چاپېرچل د هر یو شي په اصلاح باندې کوشش وکړي. صحیح. د خپل صحت د هغې د اصلاح، همدارنګه د بدن د اصلاح، د عقایدو د اصلاح، د معاشرې د اصلاح او د قوم د اصلاح هر هغه ممکن کوشش وکړي چې په کومې طریقې باندې ممکن وي هغه که د دوی د لاس په ذریعې سره وي، که د ژبې په ذریعې سره وي، که د دولت د استعمال په ذریعې سره وي، که په خپل منځ کې د اتفاق او د محبت په ذریعې چې په کومې طریقې باندې ممکن وي خو چې معاشره پر امن معاشره جوړه شي، محبت خور شي په دې علاقې کې، مینه خوره شي په علاقې کې. دویم نمبر کې دویم خبره ورته دا مخکې کول غواړم ستاسو په وساطت سره چې په هر یو شي کې خطا د انسان نه وشي نو په دې خطا باندې بیا ودرېدل نه دي پکار ورته. بالخصوص په دغه شعائرو کې دا اوس مخکې چې تاسو کومه خبره وکړه بعضې وختونو کې زموږ د نوجوانان په جذبې کې راشي، په ماحول کې راشي، دوی د شعائر الله د هغې مثلا بې ادبي ته نه وشي
یا داسې خبرې ته نه وشي چې هغه په شریعت کې خلاف د شریعت وي مناسب نه وي د شان د مسلمان سره نو بیا په هغې باندې ودرېدل نه دي پکار بلکې په هغې باندې ډایرکټ پښیمانتیا او ندامت پکار دی. صحیح. او دریمه خبره دا ده چې د خپل ځان د اصلاح او د ماحول او د اهل علاقې د اصلاح لپاره یو مرکزی شی دی چې هغه د علماو سره واسطه ده. نو باید چې دا نوجوان نسل دا زموږ د علماو سره کینی ځکه په مستقبل کې نوجوان نسل دا زموږ د علاقې لپاره عمره همدغه دي علما همدغه دي همدارنګه د قوم مقتدا او پېشواګان دا نوجوان نسل دی مشران خو بس عمر ته نږدې دي روان دي کنه دا غوي نو دې وجنا نوجوان نسل چې د خپل عقایدونو نظریاتونو د خپل اسلامي افکارو د اغه نزان خبر کی او بیا په اغه باندې دوی خپل مخ کې کار وچلي نو دا زما پیغام دی باید چې ټول امت مسلمانانو جوانان بل خصوص وا همري او وی عملي هم کی ډیر مننه چې د وخت را کولی او جهان مننه قدرمنو د مفتی شیر محمد صاحب ډیر زیاته مننه کوم چې موږ له وخت راکو د خپل کیمرامین بابر خان سوري سره خپل قربا صابر جان له اجازه ورکړي چې هر چرته سلام خوشاله ساته تل بریالي اوسي. دلو الله پامان.